نو څه مو خیال دی چې د یو انسان دا سوچي چې زه دا مونځ کوم د دې نه پس زما په ژوند کې د بل مونځ موقع ماته نه میلاوي. مونځ ته ودرېږي په داسې حالت کې ودرېږه، داسې کیفیت ځان له جوړ که چې زما د سلام ګرځېدنه ده بس د ما نه سا وطنه ده. په دې مانځه کې دا مرګ ځان ته دومره رانږدې که چې دې په تمه باندې مه کښېنه، کیدی شي چې ته سلام ونه ګرځې. ډېر مؤمنان مسلمانان من کتلی دي او تاسو به هم کتلي، مانځه ته ودرېږي سجده کې تساوزي، په قیام باندې ولاړ دی راپرېوځي ساتې وځي. خو کامیاب به هغه مؤمن مسلمان چې دا مانځه ته په دې نیت باندې ولاړو چې زه به سلام ته دا مونځ ونه رسوم، کیدی شي زه رکو ته ونه رسوم، کیدی شي چې بلې سجدې ته زه دا مونځ ونه رسوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستا مونځ داسې و چې دا مرګ دې په دې مانځه کې ځان ته رانږدې که، نو دا ډېره لایقه ده چې ستا مونځ به ښایسته شي، د خشوع والا مونځ به وګرځي. بیا په دغه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وصلی صلاة رجل لا يظن ان يصلي صلاة غیرها. یو صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کو، داسې مونځ کوه د هغه انسان په شانتې مونځ کوه چې هغه دا ګمان نه لري چې د دې مانځه نه پس به ماته د بل مانځه موقع میلاوه شي. داسې مونځ وکړه چې دا ستا د ژوند اخرنی مونځ، په دې مانځه کې دا مرګ ځان ته دومره رانږدې که چې ته فکر نه کړې چې بل مانځه ته به راشم. نو دا سبب دی د دې خبرې چې ستا مونځ به د خشوع والا وګرځي. زمونږ دا ذهن دی یاره دا مونځ وکړو بل مانځه ته به راشم، بل ته به راشم، بل ته به راشم، نو هغه شته مونځ زما او ستا ګډ وډي زما محترمو خشوع پکې نه وي. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړی و اذا قمت للصلاة که چرته مانځه ته ودرېدې فصل صلاة مودع. ابو ایوب انصاري اوږده امیدونه به نه ساتې، داسې مونځونه به نه کوې چې بیا به راځم بیا به راځم. فصل صلاة مودع، دا یو مونځ چې ته ورته ودرېدې دا داسې کوه چې ګویا ستا د ژوند اخرنی مونځ دی. نو د دې وجې نه زما محترمو دا سبب دی په مانځه کې د خشوع د راتلو چې ما ورته مونځ ته ودرېږو دا فکر ځان سره راواخلو او په دې نیت ودرېږو کیدی شي چې د دې مونځ سلام ته زه ونه رسم. دا زما د ژوند اخرنی مونځ دی. نو څه مو خیال دی چې د یو انسان دا سوچي چې زه دا مونځ کوم د دې نه پس زما په ژوند کې د بل مونځ موقع ماته نه میلاویږي، د ده دا مونځ به ښایسته مونځ وي که نه وي، دا به په دې مونځ کې الله ته متوجه وي که نه وي، د ده به په دې مانځه کې خشوع برابره وي که نه وي برابره. یا زما محترمو ډېره به برابره وي. نو د دې وجې نه په دې مانځه کې ځان ته مرګ را یادول دا سبب د دې خبرې دی چې ستا مونځ به د خشوع والا وګرځي.